سرکولیټری سیستم شروع. په سرکولیټری سیستم کې منګه هارت ویلو، سټرکچر اف هارت مو ویلو، بلډ مو ویلو، بلډ ویسلز مو ویل، بلډ سرکولیشن مو ویلو. نن زمونږ ټاپک دی ټایپس اف بلډ سرکولیشن. زمونږ په باډي کې دننه 4 قسمه بلډ سرکولیشن کیږي. په دغه 4 قسمه بلډ سرکولیشن کې یو پلمونری سرکولیشن دی، یو سیستمیک سرکولیشن دی، یو پورټل سرکولیشن دی او یو د کورونری سرکولیشن. دا 4 قسمه سرکولیشن دی. 4 واړه سرکولیشن انتهایی ډیر زیات اسان دي. ګوره زم په یو کوم د ټولو اول راځو موږ د پلمونری سرکولیشن ته. پلمونری سرکولیشن دا بیټوین هارت اینڈ لنګز، زمونږ د زړه او د لنګز په منځ کې چې کوم سرکولیشن کیږي بس دغه ته پلمونری سرکولیشن ویل کیږي. ګوره دا زمونږ زړه دی. تاسو ته ما خبره کړې وه زمونږ هارت چې دی زړه دا په 4 چمبره کې موږ ډیوایډ کړی دی. د رایټ سایډ ته ډي اکسیجنیټډ بلډ دی، ګنده وینه چې ورته وایي، او لیفټ سایډ ته اکسیجنیټډ بلډ دی، کوم ته چې موږ صفا وینه وایو. د پلمونری آرټري په ذریعه باندې د دې رایټ وینټریکل نه د ډي اکسیجنیټډ بلډ را روان شي چېرته؟ لنګز ته راشي. نو په لنګز کې د دې بلډ اکسیجنیشن وشي، صفا شي. چې په دې لنګز کې دا بلډ اکسیجنیشن وشو، وینه صفا شوله، نو د دې لنګز نه بیا پلمونری وین راوتلی، د دې پلمونری وین په ذریعه باندې دا بلډ واپس را روان شي د لیفټ ایټریم ته راشي. ساده خبره دی، د رایټ وینټریکل نه بلډ را روان شي لنګز ته، په لنګز کې د دې صفایي وشي، اکسیجنیشن وشي، چې صفا شي د دې لنګز نه په پلمونری وین باندې واپس د لیفټ ایټریم ته راشي. بس همدغه ته پلمونری سرکولیشن. ګوره تاسو ته ما خبره وکړه دا پلمونری سرکولیشن هغه سرکولیشن دی کوم چې د هارت او د لنګز په منځ کې کیږي. د هارت نه راووتلو لنګز ته او د لنګز نه واپس لاړې هارت، بس دې ته ویل کیږي پلمونری سرکولیشن. دویم دی سیستمیک سرکولیشن. سیستمیک سرکولیشن باندې ما تاسو ته په ډیټیل کې خبره کړې. زمونږ د زړه نه بلډ را روان شي د ټول وجود ته خور شي ترو آرټریز. د آرټریز په ذریعه باندې زمونږ د دې هارت نه بلډ راوځي او د ټول وجود ته خور شي، په ټول وجود کې تاو راتاو شي، واپس د وین په ذریعه باندې دغه بلډ راشي زمونږ د زړه ته. نو د زړه نه بلډ راووتلو د ټول وجود ته لاړې، بیا واپس د وجود نه راټول شو او د زړه ته واپس راغلی. دغه ته ویل کېږي سیستمیک سرکولیشن. اټ از د سرکولیشن فرام هارت ټو آل باډي پارټس. د زړه نه ټول باډي پارټس ته اول بلډ لاړ شي، بیا دغه د ټول باډي پارټس نه فرام باډي پارټس ټو هارت، بیا د ټول باډي پارټس نه واپس دا بلډ راټول شي او د زړه ته راشي. نو یو ځل د زړه نه د ټول وجود ته تلل او بیا د ټول وجود نه واپس د زړه ته راتلل، دې ته ویل کېږي سیستمیک سرکولیشن. دا سیکنډ ټایپ اف بلډ سرکولیشن و. دریم سرکولیشن چې دی هغه دی پورټل سرکولیشن. ګوره پورټل سرکولیشن دا هغه سرکولیشن دی د وینې چې په دې کې زمونږ د ډایجسټیو ارګنز نه دا بلډ را روان شي، چېرته لاړ شي؟ لیور ته لاړ شي. زمونږ د سټمک نه، زمونږ د پینکریاز نه، د دې ارګنز نه دا بلډ را روان شي چېرته؟ لیور ته لاړ شي. په کار خو دا و چې دا بلډ زړه ته تللی وي، هارت ته تللی وي، خو نه، زمونږ د ډایجسټیو ارګنز نه دا بلډ را روان شي اول لیور ته لاړ شي. په لیور کې د دې نه کوم هارمفول سبسټانسز چې دي که نه هغه ترې لرې شي، هغه ترې ریموو شي. چې هغه ریموو شي نو بیا وروسته دا بلډ زمونږ زړه ته لاړ شي، هارت. نو پورټل سرکولیشن دې ته ویل کېږي چې کله زمونږ د ډایجسټیو ارګن نه بلډ راشي چېرته؟ اول لیور ته. په لیور کې د هغه صفایي وشي، د هغه نه هغه هارمفول پراډکټس، هغه هارمفول میټیریلز، هارمفول سبسټانسز ترې رالرې شي او هغه دې ریموو کړي، بیا یې زړه ته ورولېږي. دې ته ویل کېږي پورټل سرکولیشن. دا شو پورټل سرکولیشن. دا دریم ټایپ اف بلډ سرکولیشن دی. راځو اخیرني سرکولیشن ته، کوم ته چې ویل کېږي کورونري سرکولیشن. ګوره دا زمونږ زړه چې دی که نه، هارت، دا د مسلز نه جوړ دی. نو څنګه چې زمونږ ټول وجود ته د بلډ ضرورت دی، داسې زمونږ د زړه ته هم د بلډ ضرورت شته. زمونږ د زړه چې دا کوم مسلز دي دې ته هم د بلډ ضرورت شته. نو زمونږ د زړه د مسلز ته هم بلډ راځي. څوک یې ورته رالیږي؟ دا زړه ورته په خپله رالیږي. د زړه د مسلز ته چې کله دا زړه په خپله بلډ راولېږي، بلډ ورته سپلای کړي ترو کورونري آرټریز، دغه ته ویل کېږي کورونري سرکولیشن. مطلب دا چې څلورم ټایپ اف بلډ سرکولیشن هغه سرکولیشن دی چې زمونږ د زړه د مسل ته پکې په خپله وینه راشي، همدغه زړه ته سرکولیشن وشي. تاسو ته ما وویل دا زمونږ زړه د مسل نه جوړ دی، چې د مسلز نه جوړ دی نو خو دې ته هم د بلډ ضرورت خو شته که نه. نو د زړه د مسلز ته چې کله بلډ راځي که نه، دغه ته ویل کېږي کورونري سرکولیشن. د زړه د مسلز ته چې دا کم بلډ راځي که نه، دا کورونري آرټري په ذریعه باندې راځي. نو دا 4 قسم شو، 4 ټایپس اف بلډ سرکولیشن شو.